اسلام آباد کې چې کله تاسو تېرېږئ نو د فیصل مسجد منارې به تاسو ته د لرې لرې نه ښکاري. د هغې وجه دا ده چې دغه منارې ډېرې زیاتې لوړې جوړ کړای شوي دي. بل خوا که تاسو وګورئ نو د اسلام آباد سړکونو دا لارې چې کومې دي یا فوټپاتونه دي نو د هغه د پېښور، لاهور یا کراچۍ په نسبت دغه ډېر زیات پلن جوړ کړای شوي دي او په دې باندې تاسو ته د بجلو ستنې او تارونه هم په نظر نه راځي. څنګه چې په نورو ښارونو کې دغه تاسو ته په نظر راځي چې د سړک په غاړه باندې د بجلۍ ستنې ولاړې یا تارونه تلي او لویه جاهۍ جوړه کړي، دغه دلته به تاسو ته د روډونو په غاړه باندې په نظر نه راځي. دغه د پاکستان د نورو ښارونو په نسبت په اسلام آباد کې به تاسو ته دغه بدلون په نظر راځي. بل خوا دغه چې کوم فوټپاتونه دي دغه به هم د نورو فوټپاتونو په نسبت ډېر زیات پلن وي، لکه پوره د سړک عمره ځای چې کوم د دوو سړکونو منځ کې هغه فوټپات نیولي، هغه ځان له یو دریم سړک عمره ځای نیولي. نو دغه وجه دا ده چې دلته په اسلام آباد کې د مخکې نه دا چې کوم دی ډیزاین کړی شوی دی، دلته بادي نه وه. نو په دې وجه دلته سړکونه د نورو ښارونو د پېښور، کراچۍ، لاهور په نسبت باندې دلته ښه راغلي دي. او دا شانتې که هره لار د هر یو روډ دی نو هغه د نورو ښارونو په نسبت دلته ډېر زیات ښه جوړ کړی شوي دغه لارې کوڅې چې کومې دي. او دا د وجه دا ده چې د آبادۍ نه مخکې دا پلان کړی شوي، ډیزاین کړی شوي دي. نو د دې په وجه باندې تاسو وګورئ پوره ونې چې کوم دی د سړک په منځ کې ولاړې دي، د هغه فوټپات په منځ کې. نو که هغه هر څومره پلنه شي نو د روډ هغه فوټپات د دومره پلن جوړ کړي چې هغه نه ګاډو سره لګي او نه د هغې بل څه نقصاني. بل خوا تاسو وګورئ نو شل ځایونه پکې هم په نظر راځي. او دغه مخامخ منارې تاسو ته د فیصل مسجد ښکاري، دا خو دلته بوټو پناه کړي، خو د اسلام آباد د لرو لارو نه دا تاسو کتلی شي ځکه چې دا ډېرې لوړې جوړې کړی شوي دي. دغه فیصل مسجد د فیصل جومات چې کوم دی د سعودي په فنډنګ باندې شوی دی. دلته تاسو ګورئ چې دیز نه خلک راځي، دا بورډ هم لګېدلی دی. د دې نه علاوه نورې لارې هم فیصل مسجد ته راغلي دي. خو تاسو اوس چې کوم دی د 2015 لومبنۍ میاشت ته عامې ورځې دي، مطلب نه اختر دی یا نه څه بل څه وجه ده، تاریخي ورځ ده. خو لکه بیا هم تاسو ګورئ نو د فیصل مسجد غاړو ته دغه رش تاسو وینئ چې هر ټیم دلته ګڼه ګوڼه جوړوي. د پاکستان د مختلفو برخو د مختلف صوبو نه خلک دلته راځي تماشې له، ځکه چې دغه جومات چې کوم دی دا په یو نوي ډیزاین کې جوړ کړی شوی. په دغه ډیزاین کې بل جومات نشته دی، د هغه وخت انجینرانو جوړ کړی دی. او دلته دې جومات سره چې کوم دی تاسو وګورئ دا چت دا شان جوړ کړی شوی لکه څنګه چې په کوم علاقو کې واورې کېږي او هغه چتونه یې داسې جوړ کړي چې واوره واپس پرې راخېږي، نو دا شان دا جوړ کړی شوی دی. بل خوا تاسو وګورئ نو دلته غټ فوټپاتونه دلته هم د فیصل مسجد ګیر چاپېره به تاسو ته په نظر راځي چې د نښترو ونې پرې کرل شوي دي او د هغې غاړې د خلک ګاډي ودرې. دغه ګاډي چې کوم دي د کوم دلته چې خلک چکر راغلي هغوی ودرولي. دا لار ده، دلته پکې خلکو کرکټ هم لګولی دی کوم چې تاسو ته په نظر راځي. دغه وګورئ دا خلکو پکې کرکټ هم لګولی دی. دا د فیصل مسجد ګیر چاپېره ایریا کې دا چمنونه دي. دغه شانتې د سرو چې کومه لار تلې د مخامخ تاسو ته کوټنۍ ښکاري، دا د ضیاءالحق چې کوم د پاکستان فوج پخوانی مشر پاتې شوی دا د هغه قبر دی. او دې ته د مخامخ لار راغلې ده، د سرو په منځ کې چې دا کومه لار راغلې ده دا سیده چې په دې راشي د فیصل مسجد په غاړه کې نو دلته د وړه کوټنۍ چې کومه په نظر راځي دا د ضیاءالحق قبر دی. او راځي چې ورشو چې دی کې دننه د هغه قبر تاسو ته وښیو. دا تاله ورته لګېدلې ده، دې کې مخامخ دغه قبر تاسو ته ښکاري چې د هغه د زوی امینی چې کوم موجوده دی اجاز الحق د هغه تصویر پکې لګېدلی دی. د دې جومات تصور چې کوم دی د پاکستان صدر د هغه وخت ضیاءالحق هغه وړاندې کړو په 1986 کې. ډیزاین د دې چې کوم دی د ترکي مشهور چې کوم انجینیر و هغه پیش کړو. او دا جومات په کال 1986 نه او د 1988 په درمیان کې د سعودي باچا شاه فیصل بن عبدالعزیز په مالی مرستې سره جوړ کړی شو. د دې منفرد ډیزاین چې کوم دی د هغې سره دا جوړ کړی شوی دی. د دې 4 مینارونه دي، ورسره مکمل غټ هال دی چې پکې بلکونو په زرګونو خلک چې کوم دی هغه راځېږي. او د دې مسجد چې کوم دی دې کې سپین سنګمرمر چې کوم ته ګرینایټ ویلی شي مضبوط کاڼی دی هغه لګولی شوی دی. په دې نه علاوه د دې جومات د پاکستان نه بلکې د دنیا په غټو جوماتونو کې دا شمارلی شي.
او دې چې کوم دی دې کې لایبرري هم ده، اډیټوریم وغیره په دې کې دننه لګولې شوي دي. او دغه د دې باره کې هم معلوماتو چې دا د ایشیا په غټو جوماتونو کې چې کوم دی هغه شمارلی شي. او نور د دې چې کوم معلومات دي هغه ډاکومنټریان دي، هغه تاسو سرچ کولی شئ په ګوګل یوټیوب کې خلکو پې جوړې کړي دي. په دې کې دا مکمل شوی دی په 1986 کې دا مکمل شوی دی. او د دې چې کوم ډیزاینر یا انجینیر و هغه ایوارډ هم اخیستی دی. او دې ته په کال کې په لکونو خلک وزټ کوي، راځي د مختلف علاقو نه. د بهر نه فیصل مجید تاسو کته راځي چې اوس دننه ورشو، دننه ګیټ باندې خو تاسو ته کوم چې په دې شیشو کې ښکاري دا د فیصل مجید دننه نظاره تاسو دې کې کتلی شي. او ګیټ ځکه بند کړی دی چې دا د مونځ ټیم نه دی او باقي دې کې بیا دننه رش جوړېږي، خلک وردننه کېږي، نو هغې په وجه دا مین چې کوم ګیټ دی هغه بند دی. او بهر نه میدانونو کې دغلته خلک ولاړ دي. دغه مناره ده چې کوم تاسو ته لرې لرې نه ښکاري او دا پکې پوارې جوړې کړی شوي دي، په کوم کې چې اوبه نشته خو هلکان چې کوم ماشومان دي هغه پکې لوبې کوي. بل خوا چې شپه شي نو دغه لیټونه ولګي ځکه چې تیاره جوړېږي او دغه لیټونه غټ غټ پای کې لګېدلي دي. دې کې ویل کېږي چې یو لایبرري هم ده یا د یونیورسټۍ یو برانچ چې کوم کې اسلامي مضمونونه سټډي کولی شي هغه هم پکې دي. نو راځئ چې اوس وګورو چې اسلامي مضمونونو دپاره یا د یونیورسټۍ چې کوم برانچ دی هغه په دې کې کوم ځای کې دی. نو دلته تاسو ته ښکاري چې کله دې نه دې خوا لږ راشئ او دلته وګورئ نو دا چې کوم ځای دی دننه ښکاري، لکه مطلب بره چت نه لاندې ښکاري. نو په دې کې دا بوټي موټي ښکاري، ډېر زوړ ښکاري، خو لکه دا پکې د یونیورسټۍ یو برانچ ویلی کېږي یا د لایبرري چې هغه دی کې لایبرري پکې هم ده چې هغه دلته جوړ کړی شوی دی. دا مکمل نظاره تاسو د فیصل مجید د دې ځای نه کتلی شئ یا د هغې چې څومره ګیر چاپېره میدانونه دي نو هغه دلته نه ښکاري. او دغه شانتې دلته د اخري ځای دی چې کله راوځي خلک نو بیا د تختې شان چې کومې ولاړې دي په دې باندې د فیصل مسجد باره کې چې کوم معلومات دي هغه لیکلی شوي دي. دا چې کله خلک راوځي یا دننه کېږي دغه ځای دی، دلته بوټان یا چپړې چې کوم دي هغه دلته خلک دي او دې ځای نه بیا راخلي. نو دې سره زمونږ چې کومه ویډیو وه هغه هم سر ته ورسېده.